الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منئ. محترمو، موږ چې کوم وخت کې افغان کډوال بلوچستان ایالت ته راغلي وو، زموږ سره د یونیسیار د خوا او د ګورنمنټ اف پاکستان د خوا څخه د 40 کالو څخه مسلسل مرستې کیږي، خصوصا د ایجوکیشن په اړوند باندې او دارنګه د هیلت او واټر او پیوار کاړو د دې شان په اړوند. خو یوه خبره دا ده، کوم چې د یو ټولنې د یو ملت د یو ملک یا د سوسایټي هغه پرمختګ چې دی هغه په ایجوکیشن دی. نن 21مه صدۍ ده. په اول ځل باندې د یونیسیار یو اداره ده چې دا پروجیکټ یې ورکړی دی چې افغان کډوال څنګه وکولی شي چې په لوکل یا پاکستاني پوهنتونونو کې برخه واخلي. نو نن موږ د هغه په تسلسل کې په لومړي ځل باندې را روان یو په بلوچستان ایالت کې بیوټمز یونیورسټي ورته وایي، د هغه یونیورسټي لیدنه موږ وکړل. زما سره د غازي امان الله خان چې په بلوچستان کې یوه لیسه ده یا های سکول دی، دارنګه موږ 42 لیسې یا های سکولان لرو په بلوچستان کې. د هغه د سمپل په توګه د هغه یا د نمونې په شکل باندې د هغه ښوونکي، ځینې ښوونکي ګرده نه، او څه زده کوونکي د 11 او 12 ټولګي چې پیلن پکښې دي هغه مو راویستل. هغه د دوی په غوښتنه باندې چې کوم تعداد یې راکړو دغه تعداد په مطابق باندې موږ راغلي یو. اوس خبره دا ده، زه د افغان کډوالو د استازي او د افغان بلوچستان کې د افغان کډوالو د یو سوشل اکټیویسټ او دارنګه د غازي امان الله خان علي لیسې د پرنسپل په توګه باندې ځینې خبرې زما په ذهن کې راغلي. زما خبرې هغه ادارو ته دي، خصوصا یونیسیار ته او نورې اړوندې ادارې چې دي چې زموږ د بچیانو د تعلیم د بهبود دپاره دوی کار کوي. زما خپل په دا کوچني سوچ په کوچني فکر باندې د دغه ویزیټ چې موږ وکړئ رالو، دا اوس هم زه د بیوټمز یونیورسټي په یو حال کې ناست یم چې سټوډنټ او دغه را سره ناست دی. خبره دا ده چې ما تعلیم کړی دی. افغان کډوال هر وخت کې دا خبره کېږي چې افغان کډوال ولې پوهنتون ته یا یونیورسټیان کې داخله نشي اخیستلی، نه اخلي. د هغه څو وجوهات دي. زما خپل په نظر باندې زما تعلیم چې دی معیاري نه دی. معیاري څنګه نه دی؟ کم چې یو ماشوم بنیاد ایښودل کېږي هغه سم نه دی ایښودل شوی. زما په کیمپ کې زه 40 شاګردان یا 40 سټوډنټ په یوه کلاس په کچي کې اخلم. کله چې دی 12 ته رارسېږي 8 سټوډنټ، لس سټوډنټ، 12 سټوډنټ پاتې شي، چې ډېر زیات شي نو 15 به شي. اشه 25 څه شوله؟ ولې ولاړل؟ ښوونځی ولې پرېښول؟ آیا دغه میټینګونه، دا منډې ترنډې تر اوسه پورې دغه کم میټینګونه چې کېږي دوی راغلي دي په یو سکول کې د یو سکول د مدیر، د یو سکول د سرښوونکي، د یو سکول د ټیچر څخه دوی پوښتنه کړې په سکول کې داخل د باندې میټینګ زه څه کوم چې ته د دوکاندار څه پوښتنه؟ آیا دوی راغلي دا پوښتنه یې کړې ده چې دا سټوډنټ ولې ولاړل؟ دا یوه سپلې شوه. دویمه خبره دا ده چې کوم زه سکول ته راځم زما تعلیم ولې معیاري نه دی؟ معیاري په دې نه دی، اوس زموږ کرکولم واوښته انګلیش ته شو، پاکستاني کرکولم شو. بلکل موږ پاکستاني کرکولم کې موږ مشکل نه لرو، مګر د اردو او انګلیش دپاره ته چې ما ته ټریننګ راکړې ښه دی که زما په سکول کې 2 د سینیر استادان راکړي چې پوه شولې هغه د ټیچرز او سټوډنټ سره کار وکړي. ما ته دلته د ټریننګ څه ګټه وشول چې 15 ورځې 20 ورځې 15 ورځې 20 ورځې؟ دا یو. دویمه خبره دا ده، زما په 10 11 12 کلاس کې د کمپیوټر لیب او هم د کمپیوټر سبجیکټ دغه سټوډنټ ناست دی. دا د یو ښوونځی دی، د های سکول دی،
زه به د دوی څخه ستاسې په وړاندې دلته بیوټمس او د یونیسیار دا ملګري هم راسره دي د ناست هلکانو ستاسې په سکول کې در ننه پورې ستاسې په لاس پر دغه موس باندې ښودل شوی کمپیوټر تاسې ویلی راځو دې چې کمپیوټر تر اوسه پورې ده لیدلی نه دی ویلی نه دی دی به زده کړه څنګه حاصله کړي راځو درسي موادو یا لابراتوار زه پایسته یو سرمعلم مدیر ما 18 کاله زما د وظیفې ډیوټي کېږي په 18 کاله کې چې ما زه سټوډنټ یم ما یوه معادله ده H2 زه نه یم په خبره چې دا H2 چیشت دی تر اوسه پورې زه درسي مواد سرچ په 2022 کال کې په څو کې په 2022 کال کې د سوسایټي د خوا څخه د یونیسیار په مالي مرسته درسي مواد ځینو سکولو ته ورکړل شوي دي خو تر اوسه پورې استعمال شوي نه دي زما تعلیم د 1980 څخه تر 2021 پورې هوایي دی بیا زه په کم میرټ باندې پوه شولې پوهنتون ته راسم دا بیا سوال ده راځو بل شي زما سټوډنټ دا اوس زه رالم په دې یونیورسټي کې د لوکل سکول ویزیټ هم شروع دی د لوکل سکول ویزیټ هم شروع دی هغه راځي پوهنتون ورښول کېږي درسونه ورښول کېږي د یونیورسټۍ ماحول ورښول کېږي ما تر اوسه پر یو سکول ابل سکول یو ټیچر د ابل سکول نه دی لیدلی ابل د ابل نه دی لیدلی سټوډنټ خو پرېږده موږ یوازې دغه د کیمپ تر کوڅو او د هر کیمپ چې وي د لس کیمپو خبره زه کوم زه نه د یو کیمپ په حواله خبره کوم نه د یو سکول په حواله خبره کوم پوه شولې نه د یو سکول د سټوډنټ یا ټیچر په حواله زه د خپلو افغان کډوالو چې په بلوچستان کې دي زه د ټولو خبره هغه تر هغه کیمپ پورې محدود دي ښه دا دغونه پروجیکټونه دومره پیسې دومره شیان چې مصرفېږي آیا دغه د افغان کډوالو نظر ولې نه پکښې اخیستل کېږي څنګه نظر ته د کوټې د افغان کډوالو څخه د سرخاب د مالګګۍ د لورلایي د چاغي د سرانانو پوښتنه مه کوه ما د دې کیمپ د پنډغالي څخه د کوټې د ښار دغه افغان کډوالو پوښتنه مه کوه تر اوسه د کډوالو د پنډغالو کې چې کوم ښوونکي دي او ښوونځي دي که ته چیرې غواړې چې ستا ایجوکیشن د افغان کډوالو دپاره مؤثر تمام شي او تاسې غواړئ چې افغان کډوال په ورور اسلامي هیواد پاکستان کې په یونیورسټیانو کې داخله واخلي او د دوی تعلیم لوړ شي ته به راځې د هر سکول ولو که دی د 6 کلاس پورې دی ولو که دی د 8 کلاس پورې دی تر 12 کلاس پورې ته به ورځې د 12 د هغه کلاس د هغه سکول د ای ټیچر سرښوونکي ټیچر ښوونکي او سټوډنټ څخه پوښتنه کوي ته به په د یو کیمپ د کمیونټي زه بالکل کمیونټي موږ کمیونټي زه د کمیونټي په حواله هم خبره کوم هغه د کلي پوښتنه ځینې وکړه ستا اوبه څنګه دي ستا هسپتال څنګه دی ستا روډ څنګه دی ستا په سکول کې کوم مشکل دی مګر د سټوډنټ د زده کړې د لوړولو دپاره ته ورسه د هغه سکول د یې ټیچر او ټیچرانو او سټوډنټ څخه پوښتنه وکړه ولې نه کېږي پنځم آیا چې دغه پالیسي د افغان کډوالو دپاره هر کال چې تاسې کوم دغه اګریمنټ ورکوي یوې ادارې ته چې ته د افغان کډوالو د کیمپو د 10 کیمپو سکولان وچلوي آیا تر ننه پورې د افغان کډوالو د سکولانو د ټیچرانو او سټوډنټ څخه دا پوښتنه شوې ده یا ښه راځو ودې ته بل دغه ښوونکي چې کوم دي دغه ښوونکو دپاره دغه ټریننګ چې تاسې په کیمپ کې ورکول کېږي ولې په یونیورسټي کې نه ورکوي ولې په پاکستاني یونیورسټي کې نه ورکوي د دغه استادانو د دا کیمپو استادانو ولې تر ښارو پورې نه راوستل کېږي چې هغه ماحول ور وښودل شي زه یوازې د کیمپ په ګلۍ کې پیدا یم
د کیمپ په ګلۍ یا په کور کې پیدا یم په هغه ګلۍ کې رالوی سوی یم په هغه خټین کور کې پوس ولې زه دا نه وایم چې بنګلې موږ ته نه جوړېږي هغه ماحول د ښار ماحول زما د کلي د ماحول سره فرق لري د یونیورسټي یا د یو پاکستاني سکول ماحول زما د افغان کډوالو د ماحول سره فرق لري نو په کار دا ده چې ته دغه استادان چې کوم ټریننګونه ورکول کېږي دا زما د خوا تجویز دی زما نظر زما ټولې خبرې نه وي صحیح خو زما چې کوم دغه وکړله خو سوچ ورته په کار دی دغه افغان کډوال ښوونکي تاسې د کیمپو څخه راوباسئ په لوکل سکولو ته یې ورولئ چې وروره زویه ستا په کیمپ کې ته دا اکټیویټي کوې مګر دلته په لوکل سکول کې دا اکټیویټي کېږي ته په کلاس کې دا اکټیویټي کوې په لوکل سکول په کلاس کې دا اکټیویټي کېږي دلته لابراتوار ستا ریسورس سنټر چې موږ ورته وایي موږ په ټول زه د یو کیمپ خبره کوم په ټول کیمپ کې یو ریسورس سنټر و هغه هم چې پکښې وه د الفابیټ ستوري وه او روپیتیجي وه در اوس پر مایکروسکوپ تاسې پېژنئ مایکروسکوپ یو څوک نه پېژني زه خپله نه پېژنم نو بیا به زما تعلیم په کم معیار باندې په کم دغه باندې د پوهنتون سره ولګېږي اوس په کار دا ده زما د اول د حکومت پاکستان زه شکریه ادا کوم 40 کاله مسلسل موږ د خپل په غېږ کې ځای راکړی دا د پاکستان د حکومت هغه خلص او مینه ده چې نن زه د په یونیورسټي کې ناست دا د خلص او مینه ده چې د افغان کډوالو سره کې زه د په یونیورسټي کې ناست دا د یونیسیار برکت دی چې نن زه دا یم راغلی یم پوس ولې دلته ناست یم خو یو د یونیسیار څخه دا ریکویسټ کوم چې تاسې کوم ستاسې ادارو د لوکل ادارو چې پروجیکټ ورکوي یو وار تاسې د افغان کیمپو کې د سکولانو ته ورسئ سکولانو ته بل یو شی خبره نه که ته د بچي تعلیم ولړیې ته د بچي څه پوښتنه وکړه ته د بچي څه پوښتنه وکړه زه اوس که هغه خبرې راواخلم زما په کیمپ کې یو سپین ږیری سړی زما یو مشر هغه په فزیک څه خبر دی هغه په کیمسټري څه خبر دی یعنی دغه ریپورټینګ چې کېږي پر دغه باندې تاسو ته خندا نه درځي نو دا زموږ د زړه درد دی چې 40 کاله موږ دلته واوسېدلو نن په لومړي ځل باندې د کیمپ افغان کډوال ماشومان دلته راغلي دي په کار دا ده چې ټولو کیمپو په کار دا ده چې د ټولو کیمپو او د ټولو ښوونځیو ښوونکي اول یې ښوونکي ټیچران وروسته بیا سټوډنټ پوس ولې راویستل سي یو وار د دوی دغه سوچ نظر د دغه شانو سره دغسې دا شان ور وښودل سي بیا دوی خپله قضاوت کوی سي چې یو استاد ته دا هم ښودل کېږي زما افغان کډوال ښوونکي ته چې آیا ما زه په کلاس کې بېایماني کوم که ایمانداري کوم که زه ځم کلاس ته باید څنګه ایمانداري وکړم دغه کار ما په ایمانداري کېږي که په بېایماني کېږي نو بیا هم زه د ټولو ادارو مننه کوم خو د یونیسیار څخه مې د یونیسیار د چیپ څخه د یونیسیار د شخصا چیپ د یروین څخه که څوک په انګلیش باندې دغه زما خبرې یروین ته دغه کې ورسره شیر کې دا به ستاسې د انسانیت دپاره د یو مسلمان په حیث باندې د یو پښتون په حیث باندې زما ستاسې څخه دا ریکویسټ دی چې دا زما خبرې شخصا یروین ته دا نور ته نه دا ورته ترانسلیټ کړي چې پوس ولې دغه افغان کډوال ماشومان یا د افغان کډوالو بچیانو تعلیم پوس ولې ګرد افغانان تعلیم غواړي د هغو پرمختګ دا دی چې ته ورسئ په ښوونځیو کې د ښوونکو ته د خبرو موقع ورکړي دا یو شی کوم د خبرو موقع باید هر چا ته ورکړل سي کوچني ماشوم ته باید ورکړل سي ښوونکي ته باید ورکړل سي هیر ټیچر ته باید ورکړل سي د هر سکول کوي که د هر پوس ولې کلاس وي د خبرو څه پابندي باید جوړه نه کړو چې هغه خپل زړه هغه درد اپړاس درته ووایي او تاسې پر یو دی میکانیزم کار وکړئ چې هغه افغان کډوال وکولی شي پوس ولې چې تر پوهنتونو پورې راسي او یو شی دا دی د افغان کډوال ته باید معیاري زده کړه ورکړل سي نن زه په دې پوه شوم چې زموږ در د نن ورځې پورې تعلیم چې کړی چار چا یو پنسل راکړی زه قربانۍ ورته سلوټ ورته کوم خو یو شی دا پکار ده چې لا هم موږ تر اوسه پورې زموږ تعلیم ډېر په لای تنایي کړی زموږ تعلیم در پوهنتونه پورې رارسېدل دا په لای تنایي کړي دا په دې پریشر کې نه کېږي چې معلم ویې ټکوه خانه یې ورقید کړه معلم پوس ولې دغه سزا ورکړه د معلم پوس ولې دغه پریشر پر راوله وارنینګ ورکړه دا په دې نه کېږي په کار دا ده په مینه خلص پوس ولې د انسانیت د اصولو د پاکستان د اسلامي جمهوریت د قانون او آیین پر وړاندې کې
پوه شولې باید تاسو د افغان کډوالو سره د ښوونکو او زده کوونکو سره داسې په نرمه لهجه باندې کار وکړي پوه شولې چې دوی وکولی شي که نجونې وي که هلکان نه یوازې هلکانو خبر کوم بلکې د نجونو خبره کوم پوه شولې چې هغه د وکولی شي چې د پوهنتون پورې راورسېږي مننه